هغوی به ویل چې موږ په اردو انګریزي باندې ګډو او په پښتو یې لګو. نو افغانانو چې دلته رالو نو دلته هغوی څومره لیکوال چې وو دا د هغوی د ناستي یو ځای و. بلکې که زه دا ووایم چې د افغانانو راتلو سره دلته پښتو بیا ژوندی شوه. خلکو سره چې پیسه وي نو کتاب واخلي. سوشل میډیا په هغه باندې ډېر زیات دي، د کتاب رجحان ډېر کم شوی. من هو فضل الله دی چې دا دکان در اصل زما والد صاحب قایم کړی و او اویا کاله مخکې، یعنې 1952 کې دا د دې دکان ابتدا شوې وه. هغه وخت خو د تعلیم دغه ډېر کم و، لټرسي ریټ چې ورته وایي. بهرحال چې کم پړه لیکه خلک وو د هغوی د کتابونو د ذوق زیات شوق زیات و. نو هغه وخت خو دغه بهرحال چونکې هغه خپله عالم فاضل سړی دیوبند نه فارغ شوی و، نو علمي دغه یې ډېر زیات و. نو هغوی سره همدغه کار هغوی ما سره همدغه کار جوړېدو چې یا خو مدرسه کې چېرته وی یا د علم خورولو یو کار، نو دغسې دا دکان هغوی قایم کړي. موږ سره پښتو، اردو او انګریزي دغه درې ژبو کې موږ سره څه وخت چې افغانان وروڼه دلته کې وو نو هغه ورځو کې موږ سره د فارسي هم ډېر وسیع لټریچر و، بالخصوص د ایران نه به راتلو یا دلته به کتابونو ترجمې کېدې. خو چې افغانان وروڼه لاړه واپس نو د فارسي رواج دلته کې بیا ختم شو. فارسي کتابونه ډېر کافي ذخیره وه، ایران نه به ډېر زیات راتله. ښه و افغانانو کې د تعلیم د علم حاصلولو دغه هم ډېر زیات دی زموږ مقابله کې. نو هغوی فارسیوان بیا په افغانانو کې خصوصا چې پرشین سپیکینګ خلک دي هغوی خو د مطالعې ډېر زیات شوق لري. نو دلته فارسي وسیع لټریچر موجود و. اوس صرف انګریزي، پښتو او اردو دی. زما والد صاحب حالانکه دیني رجحان یې ډېر زیات و، د دیوبند نه فارغ و، خو پښتو باندې ډېر مین و. هغوی هغه وخت د پښتو کتابونو چاپ کول د هغوی باره کې مشهور دی چې څه وخت یې پښتو کې خالص تاوان و، بلکې هغوی به ویل چې موږ په اردو انګریزي باندې ګډو او په پښتو یې لګو. دا د هغوی یو ډېر مشهور وینا وه. نو پښتو کتابونه خو زموږ شروع نه پښتو څانګه ډېره مضبوطه وه. او بیا د دغې په وجه باندې زموږ د دکان چې و یا زما والد صاحب هغه افغانستان کې ډېر ښه متعارف و د پښتو په کتابونو په وجه باندې. نو افغانان چې دلته رالو نو دلته هغوی څومره لیکوال چې وو دا د هغوی د ناستي یو ځای و. هغوی به دلته کې ناسته لکه رښتین صاحب شو، حبیب الله رفیع صاحب دي، دوی ټول به دلته ناسته دي. نو د هغوی کتابونه رښتین صاحب ډېر کتابونه مونږ چاپ کړي دي. د افغانان هغه وخت لیکوال څومره چې هغوی ټول تقریبا مونږ کتابونه هغوی چاپ کول. نو دلته پښتو رواج بلکې که زه دا ووایم چې د افغانانو راتلو سره دلته پښتو بیا ژوندی شوه. ځکه دلته اردو دغه دومره زیات و چې پښتو طرف ته چا توجه نه وه، پښتو کتابونه هېچا نه لوستل. دا خو چې افغانان وروڼه راغله نو هغې په وجه باندې پښتو کتابونه چاپ کېدل هم زیات شو او لوستل هم نسبتا زیات شو. ځکه دا پښتو د هغوی په وجه زما خیال کې دلته اوس ژوندی ده. زموږ د دکان همسر یا د دې نه یو کال نیم وړاندې، یعنې د پاکستان د قیام سره سره دلته کې بعض کتابخانې وې چې هغه خالص د پښتو لپاره وې، لکه د عبدالخالق خلیق صاحب دغه دلته مشهور اداره وه، نو اداره شات سرحد په نوم باندې. هغوی د پښتو لپاره ډېر زیات کار کړی، خو هغه خو بس هغوی د وفات سره بیا هغه کتابخانې ختمې شوې او هغې نه پس زموږ والد صاحب چې و یا دا کتابخانه چې وه دوی دغه شی برقرار ساتلی و. زموږ څومره د دې خطې څومره مشهور لیکوال چې دي یا شاعران لکه غني خان شو، حمزه بابا شو، کلندر بابا شو، دوست محمد خان کامل صاحب شو، مونږ په دې فخر کوو چې د هغوی ټول مطبوعات اولني چې هغه مونږ چاپ کړي. اوس مونږ دا کوم زاړه کتابونه زموږ ختمېدو ته خو نه پرېږدو، هغه په بار بار چاپ کوو، بالخصوص د پښتنو تاریخ باره کې یا د علاقې د تاریخ باره کې هغه کتابونه یا مشهور کم ادبي دغه چې دي هغه هم چاپ کوو. کتابونو کلچر خو عملا ختم دی، بلکې دا ویلی شي چې دا صدي د کتاب آخري صدي دی، خو زما کې دې صدۍ تر اخره پورې به کتاب ونه رسېږي. په کم تیزۍ سره چې دا کمیږي، بالخصوص زموږ په هغه کې ریجن کې خطه کې خلکو سره چې پیسه وي نو کتاب واخلي. اوس ګراني دومره زیاته شوه
چې خلکو هغه بنیادي ضرورت نه پوره کیږي. دا زمونږ چې کم څیزونه مونږ سره دي دا خو د خلکو د انټرټینمنټ لپاره دي یا ذهني وسعت لپاره دي. نو اوس خلک دومره نورې ضرورت او مجبورۍ دومره زیاتې دي چې کتاب طرف ته کتاب لپاره څوک څه نشي سپیر کولی. نو ځکه د کتاب لوستونکي ډېر کم شوي. زیاتر د ټیکسټ بک چې کم دي هغه د یونیورسټۍ په لیول باندې چونکې ټول په نیټ وغیره باندې اویلیبل دي نو هغه کتابونه خو بالکل ختم شوي دي. البته دا کم زوړ کول چې زوړ نسل هغوی د کتابونو چې بلد دي او زیاتر کتابونه همغه خلک ګوري کم چې د 10 کاله وړاندې نو کتابونو یو ذوق یې لرلو هغوی د کتاب شوق لري او نوې دغه چې کم دي نو مونږ سره خو چې کم کتابونه دي دا خو چونکې د انټرټینمنټ دي او انټرټینمنټ نور ذرایع په سوشل میډیا او په دغه باندې ډېر زیات دي د کتاب رجحان ډېر کم شوی.